ولی له فضا څخه د خلکو راستنول فضا ته د ختلو په نسبت لا سخت کار دی. اصلا داسې نشي ویل کېدلی. فضايي الوتنه او بېرته ستنېدنه له بېلابېلو ننګونو او خطرونو سره تړلی کار دی. څو انسانان فضا ته ورسوي. باید توغندي د ځمکې د جاذبې قوه شاته پرېږدي. د دې هدف لپاره هغه ډېر تیل سوځوي او د پسلګت یا جیټ په نوم پرنسیپ څخه کار اخلي. لکه یو پوکاڼی چې هوا ورڅخه وځي او هغه چټکه هر لوري ته الوزي، خو توغندي باید کږه وږه الوتنه ونه کړي. د دې هدف لپاره داسې محرکه سیستم لري چې د خارجیدونکي ګاز لوری تعیینوي او راکټ ته هم سمه لاره ښیي. د لارښوونې یا هدایت یو خاص سیستم دغه لوری ساتي. خو بیا هم حادثې رامنځته کیږي. په 2014 کال کې یو اناتاریس ډوله توغندي تر الوتنې څو ثانیې وروسته اور واخیست او ورسره د نړیوالې فضايي اډې د سمبالولو یو سفینه هم له منځه ولاړه. کله چې د ستورمزلو لیږدیدونکي کپسولونه د ځمکې مدار ته ورسیږي، نو ورپسې چلنج ISS اډې ته ورتګ دی. د محرکه سیستم په اورشیندنو سره باید کمپیوټر لومړی کپسولونه لازمي ارتفاع ته ورسوي او سرعت یې د فضايي اډې له چټکتیا سره برابر کړي. که کومه کوچنۍ تېروتنه وشي، نو ټکر هم رامنځته کېدای شي. په بیړني حالت کې باید ستورمزلي خپله په لاس ورته هدایت وکړي. اوس راستنېدنې ته توجه کوو. وروسته له هغې چې فضايي کپسولونه له فضايي اډې رابیل شوي وي، نو په ساعت کې د 28,000 کیلومترو په سرعت له فضا تېرېږي. یعنې هغه باید اوس راورو کړل شي. کله چې کافي واټن موجود وي، نو محرک سیستمونه فعالیږي څو سرعت راکرار او هغوی له مدار څخه ووځي. ناکارې پرزې په چاودنو سره بیلیږي. اتموسفیر ته داخلېدل باید په صحیح سرعت سره وي او زاویه یې باید برابره وي. که کپسول ډېر ورو او زاویه یې هم ډېره پڅه وي، نو هغه د اوبو په سر د یوې نرۍ ډبرې په څېر بېرته انعکاس مومي او فضا ته ستنېږي. تر حده چټک سرعت او تیره زاویه کېدای شي د کپسول د ګرمۍ ډال خراب کړي. په پایله کې ښایي سپرلی وسوځېږي. ځکه چې هوا ته په داخلېدو سره فضايي کپسولونه ډېر راورو کېږي چې د استکاک ګرمي اوس رامنځته کېږي. هغه تر 2000 سانټي ګرځېده پورې ډېره تودوخه وي. پاراشوټونه بیا دغه فضايي کپسولونه نور هم راورو کوي. د روسي کپسولونو په صورت کې باید تر ځمکې د پاسه ځانګړي محرک سیستمونه چالانه کړي شي، څو کپسول په ساعت کې د 50 کیلومترو په سرعت په خوندي ډول راښکته شي. ناسا بیا له دغه وروستي ګام څخه تیریږي. امریکایي فضايي کپسولونه په اوبو کې راښکته کیږي. د اوبو خوځښت د کپسول سرعت خپله راکموي.